موسی علیه السلام رب العالمین ته عرض وکړ و یا الله عزتمن بندگان ستا په نسبت باندې ستا د بندگانو نه څوک دي؟ شریف خلک، اوچت خلک، معزز خلک. وی رب العالمین ورته وفرمایله من هغه څوک معزز دي، هغه څوک شریف خلک دي اذا قدر غفر، چا ورسره ظلم وکړو، چا ورته کنځلې وکړي، چا پی گزار وکړو، چا ورته نقصان ورساو، د ده قدرت هم شته، وسې رسیږي هم، بیا هم ورته عفو کوي او هغه معاف کوي. رب العالمین په نسبت باندې عزتمن سړی دا دی. ستا ډریور دی، ستا مزدور دی، یا نور ما تحت مزدوران یا نور کسان دي، ستا په باره کې یا ستا په حق کې یا ستا په مال کې څه نقصان تا ته ورساوه او ته د الله د رضا دپاره هغه معاف کړي، نو ته ډېر شریف سړی، ته ډېر معزز سړی. او دا څوک وي؟ رب العالمین وي. تپوس چا کړی؟ موسی علیه السلام کړی دی. مشکات شریف کې دا حدیث راغلی دی. چا د سره ظلم وکړه، چا د سره زیاتي وکړه، چا ستا بېعزتي وکړه او د الله د رضا دپاره تا معاف کړه، نو ته بې عزتمن سړی